په دې ویډیو کې غواړو چې یوه جذري معادله حل کړو. مثلا فرض وکړئ داسې یوه معادله ولرو چې جذر دی 3x منفي 7 مثبت جذر دی 2x منفي 1 سره دا مساوي وي له 0 سره. اوس دلته موخه دا ده چې موږ د x قیمت پیدا کړو. نو زه له تاسو څخه هیله کوم چې ویډیو یو ځل ودروئ او د ده په هکله خپله فکر وکوئ او دا حل کړئ. بیا چې مو حل کړ هغه ځواب چې مو لاسته راوړی هغه په دې اصلي معادله کې چک کړئ چې سم ده او که سم نه ده. ښه اوس راځئ چې دا په ګډه سره حل کړو. د دې لپاره چې موږ وکولی شو دا په سادګي حل کړو. موږ باید دا یو جذر همدا کیڼه خوا پرېږدو او بل جذر باید ښۍ خوا بوځو. نو د دې له خاطره زه له دواړو خواو نه جذر دی 2x منفي 1 دا ترې منفي کوم تر څو دا ښۍ خوا ته لاړ شي. دې خوا نه هم منفي کوم او دې خوا نه هم منفي کوم. منفي جذر د 2x منفي 1 دې خوا د مساواتو یعنې د مساواتو کیڼه خوا کې دلته دا مساوي کیږي له جذر د 3x منفي 7 جذر د 3x منفي 7 دا دواړه خو له منځه ځي دا مساوي کیږي له دلته د مساواتو ښۍ خوا کې پاتې کیږي منفي جذر د 2x منفي 1 سره. اوس د دې لپاره چې دا جذرونه له منځه لاړ شي موږ باید دواړه خوا مربع ونیسو. دا خوا هم باید مربع ونیسو. دلته مو ډېر پام وي چې موږ دا منفي هم باید مربع کړو. یو څه چې دلته ډېر اړین دي هغه دا دي چې دا منفي چې مربع شي دا مثبت کیږي. خو که چېرته دا مثبت هم وي بیرته مثبت کېږي. نو د دې لپاره تاسو باید حتما خپل راسته راوړی ځواب چک کړئ. دا اوس مساوي کیږي له 3x منفي 7 مساوي کیږي له منفي خو مثبت کیږي 2x منفي 1. اوس غواړم چې دا 2x هم دې خوا کیڼه خوا راولم او دا منفي 7 هم ښۍ خوا بوځم. نو د دې له خاطره له دې خوا باید 2x منفي کم همداسې له دې خوا هم باید منفي کم او دلته 7 جمع کم او همداسې دې خوا سره هم جمع کم. اوس دې خوا د مساواتو دلته پاتې کیږي 1x دا منفي وله مثبتو سره خلاصیږي دا مساوي کیږي له د مساواتو دې خوا دا 2x له منفي 2x سره خلاصیږي پاتې کیږي 6. نو د x قیمت 6 سو. اوس زه مجبور یم چې دا په خپله معادله کې چک کړم چې سم ده که سم نه ده. دلته دا جذر دی 3 ضرب د 6 منفي 7 دا هم جذر لاندې ده او مثبت جذر دی 2 ضرب د 6 منفي 1 دا باید مساوي وي له 0 سره. دا کېږي 3 شپږ 18 18 نه څه ولاړ شي 11 جذر دی 11 جمع دا هم کېږي 2 شپږ 12 12 نه څه 1 ولاړ شي دا هم کېږي 11 دا باید مساوي وي له 0 سره. دا کېږي 2 دانې جذر دی 11 سره چې دا مساوي نه ده له 0 سره. تاسو به وایئ ښه دا خو ما سم حل کړ ټولې الجبري قاعدې مې هم مراعات کړې نو ولې زما ځواب سم نه ده. د دې لپاره د تاسو ځواب سم نه ده ځکه دغه قیمت چې تاسو لاسته راوړئ دا به دغه معادلې ته سمون لري. کومې معادلې سره هغه داسې که دا علامه منفي کو مثلا داسې معادله وي چې جذر دی 3x منفي 7 منفي جذر دی 2x منفي 1 دا باید مساوي وي له 0 سره. هغه قیمت چې تاسو لاسته راوړئ هغه دې معادلې سره سمون لري. ولې دې معادلې سره سمون لري ځکه دا که د مساوات دې خوا بوځي دا مثبت کېږي بیا چې مربع کوي عین دغه معادله تاسو ته لاسته راځي. نو د دې لپاره دا x مساوي 6 دې معادلې ته سم نه ده خو دې معادلې ته بیا دا سم کېږي. نو دا معادله که غواړئ حل کړئ نو دا معادله حل نه لري او x په دې معادله کې قیمت نه پیدا کېږي.